ښځې دې لازمېدارۍ ته ناچوم پرېږده چې خپل سبق ووایي اوس مې راتلو ته زړه نه کېدو یره خو چې تا سره مې ګپ نه لګولې نو وخت را باندې نه تېرېږي وګوره که نه باچا بایک ووینه پلار ته دې ووایه چې داسې بایک درله واخلي مورې چې بابا راشي نو ورته ووایه چې ما له بایک واخلي زما بایک خوښ شوی دی سړی مې ورته په دوه خپو کړی دی او دا د پلار دغه یو زوی دی سم دې نشي منې کولی ټیک ده یاره چې ته وې نو وبې منو بیا بابا کور کې ابې سره ناست دي نو ابې ورته وایي یا سړیا هغه زوی خو د بایک غواړي دا بایک څه شی دی ما خو نه دی لیدلی د څه شي بایک ولې دا یو موټر سایکل چې مې ورله اغوستی دی نور څه غواړي ما ته پته نشته خو ما ته وی بایک هغه غټ موټر سایکلي او ماله دی هغه واخلي هغه خو ډیر ګراني خود ګران وي دومره پیسې کم دي دا لږ به کې په سر وختو دا ته خو پته ده چې هغه څومره زدي دی چې څه ورله وانخلي نو بیا په ځانه لامې کوي خپل کار به کوي یو شل ځله دې وکړي ورشه دا ولخان رور څومره محنتي دی د کالج سبق هم وایي او په ټکي کار هم کوي دا خو تش تیار خور دی ما سره د ده فرمایشونو دپاره یو روپۍ هم نشته بابا ابې ته لګیایي خبرې کوي او دننه کمره کې جواد ناست دي او هغې اوري او ځان یې غلې کړي وي بیا چې سار شي نو د هلک د کمرې نه راوځي او مور ته وایي بیبې تا بابا ته د بایک باره کې ووایې که نه بابا درته څه ووایي پلار ته مې د خبره وکړه خو هغه نه مني هغه وایي دا یو موټر سایکل مې ورله اغوستې دی دغه ډیره ده وایي ما سره نورې پیسې نشته ولې ورسره نشته پیسې د زینب واده لی چې کمې پیسې ایښې دي هغه دې راوالي که نه د لور ورسره غم شته او زما ورسره نشته هغه د دې جینۍ د جهیز پیسې دي هغې له د پلار ګوتې هم نه وړي تا له پې بایکونه څنګه واخلي مورې زه نیم خبر خو بابا ته ووایه چې ما له بایک واخلي زما بایک خوښ دی کو رالی وانه غوستو نو ګورئ بیا به ګیله نه کوې جواد مور له دمکي ورکي او بیا ترې لاړ شي دې خوا یې دا خور هم ټولې خبرې واوري خو دا هم غږ نه کوي بیا د اول خان کشر رور په پټي کې لګیایي او کوداله وخي او دې د رور نه مخکې پټي ته راغلی وي د پټي غاړې ته بابا هم ناست دي او ده ته تماشه کوي دا وګوره څومره محنتي هلک دی هم د سکول سبق وایي او هم اول خان سره کار کوي زما هغه خو تش تیار خور دی بابا ځان سره دا سوچ کوي چې دی کې اول خان هم رور له پټي ته راشي او هغه د رور خواله رواني شازې به څه ټایم راغلی بسې که نور کار به زه وکم ته ورشه د کالج کار وکړه نه بی جانه د کالج کار زه وروسته د ماښامې کوم اوس به تا سره پټي کې کار وکم ایله ورته تولیم ته بابا له ورشه به زه لګیا یم زه ټیک ده بچې چې څنګه ستا خوښه اول خان رور سره خبرې وکړي او بیا ترې لاړ شي دی چې د بابا خواله راشي نو بابا ورته وایي ها ولخانه راغلې دا ولې تا خو ناوخته کو نن او بابا بس کار پسې تللی وم په دې وجه را باندې ناوخته شو بس اوس زر پټي ته راغلم او مړه تیسه کې شکر دې رور دې تکړه دی که ته نه مې نو هغه ستا په ځای کار کوي زه خو چې اخوا دې خوا کار پسې لاړ شم نو بیا رانه دیاړې پاتې وي نو بابا ما خو تا ته ویلي و چې تم دې هغه زوی راوله نو په دې کار
به ځان پویه کی او تا سره به لاس امداد هم کوي هغه خو شکر دی اوس ښه تکړه ځوان دی او تکړه ځوان دی خو چې کومه لږ په کالج کې برګر یې وخوري د هغه نه بیا د کار تمه مه کوه. نو بابا اوس هم وخت تلی نه دی اوس هم دلته را شروع کا سړی به ترې جوړ شي تش په کالجونو کې زده کړه نشته سار له چې کالج نه راشي نو ځان سره یې راوله. اول خان ولګي او بابا له مشوره ورکي. دی خوا جواد خپلو ملګرو سره ولاړي نو هغه ملګري ورته وایي جواد څنګه چل دی پلار درله بایک اخلي که نه شابه که نه اوسه پورې درله یو بایک وانغستو مړه. وا بخلي راله صبر وکړه مور ته مې ویلي دي کو بابا راله بایک وانغستو نو ښه به نه نه مړه دا به هسې ګپي ستا پلار سره د بایک پیسې کم دي هغه خو ځان له زمیندار سړی دی بایکونه چېرته اخیستی شي ولې نشي اغستې زما خور لی بلاشي پیسې ایښي دي یو څو ورځې مخکې کشم راختې دی ته ګوره بایک به پې اخلم. زه بس چې ته وې نو زه به ومنم خو شابه مړه د کالج جینکۍ رانه خلکو ومیرلې. دا ملګري په جواد پسې لګېدلي وي او دی یې په مخه لمسوي. بیا د بابا لور پسې رشته راغلی وي نو بابا ورته وایي ښه وروره نو ستاسو هلک څه کار مر کوي که نه؟ او بابا زما زوی خو د خیره د دوایي په سټور کې کار کوي ډېره ښه تنخواه ده مال هم کله کله خرچه راکوي. زه بس چې ځان له لاس خپې وخي نو بیا ټیک ده کم از کم هسې خو نه دی ناست که نه؟ او بابا شکر دی ښه محنتي هلک دی خو ما وی چې تاسو به د خپلې جینۍ له څه جهیز ماهیز کوئ که نه نن سبا ګورئ خلک ړومبې د جهیز تپوس کوي. او شکر دی د جهیز بندوبست ورله ما کړی دی زما د طرف نه به ورته څه کمې نه راځي. نه که نه بابا صرف د جهیز خبره نه کوم زه وایم چې کم از کم 3 تولې کالي ورسره ومي ولې چې زما زوی م ځان له 3 تولې جوړ کړی دی. نه وروره ما سره خو د کالو پیسې نشته ما خو ورله څه په مشکله د جهیز پیسې پوره کړې دي او بس هغه ورله کاپي دي. نه که نه بابا دغه کاپي نه دی بغیر کالو جینۍ څوک کوي بس چې کالي ورسره نشته بیا موږ ته اجازت راکړه زه درنه معذرت غواړم. دا خلک رشتې ته غاړه کې نه دي او بس د هلته نه لاړ شي. دا وګوره کنه سړیه دا خلک څومره لالچیان دي زه خو داسې خلکو له خپله لور ورکوم هم نه. بس ښځې نن سبا هم دغه رواجونه دي خلک چې د مجبوري وویني نو غټ غټ ډیمانډونه به درنه کوي. دی دا خبرې کوي چې دی کې جواد د کالج نه کور ته راشي. یا لکه دې خوا راشه ته کوم ځای وې؟ بابا کالج کې هم اوس راغلم. دا څنګه کالج دی ستا خو د کالج چوټي وختي کیږي دا ته چېرته لوپرې کې خوشاټار یې؟ بابا ملګرو سره بار تللی وم لوبیا مې خوړه ځکه را باندې ناوخته شو. ښځه شابه ځان تیار که چې ما سره پټي ته لاړ شي هسې به کور کې په زول پروت نو ښه دا ده چې ما سره پټي کې کار وکړي لږ چل به دې م زده شي. بابا زه دې په پټو کې نیم زه زمینداري نشم کولی او نه زما دغه کار خوښ دی زما افسري خوښه ده او زه به افسر جوړېږم. ته چې په کوم انداز کې ګرځې نو دا انداز دې د افسرۍ نه دی د ځانه محنتي هلک جوړ که نو هله به کامیابېږي. ټیک ده بابا خو زه پټي ته نشم تللی زما نه دغه تمې مه ساته او زه ستړی شوی یم لږ خوب کوم وده کېږم. بابا خپل زوی ډېر مست عادت کړی وي نو اوس یې په چل نه پوهېږي. بیا د سارې ټیمي نو بابا ابې ته وایي یه ښځې څنګه چل دی هغه هلک له به دې اواز ورکړی و که نه ولې کالج ته نه ځي څه؟ پته نشته ما خو ورله وختي آواز ورکو کیدای شي پاڅېدلی وي او ځان تیاروي. ټیک ده ښځې زه ځم پټي ته په ما ناوخته کېږي.
بابا چې لاړ شي نو دغه ټیم د هلک د کمرې نه راوځي او د مور خواله راشي نو مور یې ورته وایي یا لکه ته کالج ته نه ځې څه تا خو ځان هم نه دي تیار کړي مورې زه به کالج ته تر هغې نه ځم تر څو چې ماله بابا بایک نه یې اغوستی یزویه پلار سره دې دومره پیسې کم دي مورې زه نور نیم خبر خو زما بایک خوښ دی او ماله دې واخلي کني زما نه دې د ښو تمه نه ساتي د هلک مور له بیا دمکي ورکي او دې کالج ته هم لاړ نشي بیا چې د غرمې بابا کور ته راشي نو دې د زوی موټر سایکل وویني موټر سایکل خو ولاړ دی ته هلک خو نن وختي راغلی دی یا ښځې ولې د جواد پلاره څه چل دی دا ښځه چې څنګه بابا له ورشي نو بابا ورته وایي ښځې د جواد موټر سایکل خو ولاړ دی ولې هغه پیاده تللی دی څه هغه خو کالج ته د سره تللی نه دی هغه وایي بابا ته وایه چې ما له بایک واخلي کني زه کالج ته نه ځم ولې دا څنګه خبره شوه چې دی به اوس ما له دمکې راکوي او دی به اوس کالج پرېږدي یا لکه خبیثه چرته یې روزه بابا چې جواد له आवाज ورکي نو هغه د کمرې نه راوځي نو بابا ورته وایي یا لکه ته کالج ته ولې نه تللی ته په سړیتوب نه پوهېږې څه بابا ماله به بایک اخلې هله به کالج ته ځم کنې هم په دې کور کې به درته ناست یم او اډو ځم نه کالج ته غلې کښېنه درته ویم چې نوم وانخلې د دې څیز نه درله زه دغه د لوپرې څیزونه اخلم او نه ما سره دې دپاره پیسې شته په وخت کالج ته ځه او بیا چې راشي نو ما سره پټي ته ځه نه ځم کالج ته او نه دې کور کې کښېنم تر څو چې د ماله بایک نه یې اغوستی زه به دې کور ته هم نه راځم لاړم درنه جواد پلار سره خوله ووخي او د کوره لاړ شي او بابا ډیر زیات پریشانه کی ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کیږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې هغې پورې موږ سره اوسئ ډیره مننه